وایي دوه تندې ماتېږي د ګودر سره تږی شم اوبو لزم لیدو لزم. قدرمنو یو ځل بیا په خیر راغلی یو دوه دوستان نور را سره ولاړ دي. راځئ چې د اختر په ورځ څه تاثرات لري. السلام علیکم. السلام علیکم خاص السلام علیکم. وعلیکم السلام. جوړې په خیر خیر. تاسو ته بلجیک ته مبارکي وایم او خوش آمدید وایم بلجیک ښار کې. ډېره زیاته مننه. دا راته ټوله نه وړاندې که ځان لږ معرفي کړي. زما نوم الطاف احمد دی د افغانستان ولایت افغانستان یم او چې دینم د ننګرهار ولایت کې دی. فعلا په بیسلو ولسوالۍ کې اوسېږو او اروپا کې هم څومره اروپا کې هم کېږي او 3 میاشتې کېږي چې راغلي. السلام علیکم. زما نوم شفیع الله دی او زه په یو میاشت کېږي چې په بلجیک ښار کې راغلی یم او بس دلته زما څه دوستانو چې د دې ته راغلی یم بس یو څو شپې میلمه دپاره. دا راته اروپا ته څنګه ولګېد؟ والا ښه دی خو داسې نه خو ډېر تکلیفونه دي. خو هغه ورونو ته زه خواهش کوم چې هېڅ وخت دا کار ونه کړي چې د اروپا شوق وکړي. ولې چې اروپا ډېر یو بل رقم هغه دي. هغه پخوانی حالات نه دی اوس. دا هغه حالات دی که نه چې تاسو خپل هم ګورئ. تاسو دلته فلحال موجود هستئ خو ډېر سختي پکې شته دی. قبولیګانې خو پکې نشته او خو بس قرار به پکې پروت دی. نور کارونه هم پکې نشته هېڅ شی نشته دی. خلاص د اروپا په هکله به څه زه ولا دا لپاره ښه ده اروپا؟ ولا کاروبار فعلا خو تر اوسه موږ اسناد نه لرو څه دغه نه لرو که نه چې کاروبار کار وکړو که انشاءالله چې اسناد راکړي بیا خامخا کار پسې ګرځو کار به پیدا کړو انشاءالله کار به کوو. امید لرو چې افغانستان خپل کور خلکو سره باید کومک وکړو او دا زموږ وعده ده انشاءالله. او دې میلې ته په څه خاطر راغلي چې د میله کې دا میله مبارکه میاشت د روژې میاشت نو وتلي وو چکر ته بس همداسې انډیوالان دوستان راغلي دا په خیر راورسېدل دلته بلجیم ته بس همداسې ووت یو چکر مکر مال دې خوا دله و چکر ورکړو تر څو دا روژه د خیر په خیر راورسېده او دا له خیره ورسېده. کله راورسېده؟ زما یو میاشت کېږي چې دلته راورسېدم. مې چکر ته راوسته؟ دا مې چکر ته راوسته دا کم کې اوسېږي. څه مو خوښ شو؟ په دې میله کې ولا بس ګرځو نو همدغه میله ده دغه ځوانانو دغه ده میله ده. هر ورځ د چا ته به څه وایي د اختر ورځ نو د خپل ټول دوستانو ته د افغانستان خلکو ته یو ښایسته زمزمه به درته وکړم. و مورې دعا کوه لندن ته ځم زه خو د لندن مسافرو خوړلی یم. ډېره مننه. ته څنګه چلې د اختر ورځ د چا ته به څه وایي؟ بس زه اول اختر مبارکي بس ټولو ته وایم او خصوصا خپل مور او پلار او خپل فامیل ته وایم چې هغه په ننګرهار کې اوسېږي او ورور مې په کابل کې اوسېږي او خپل خپلوان باندې اختر مبارکي ټول نه مخکې ورته وړاندې کوم. او زما دغلته یو میاشت کېږي او زه په خپله په کین کې اوسېږم او په پیتشاتو ورته وایي یعنې دننه برکسل دی په دغه ځای کې زه اوسېږم. نو بس دا راته ووایه سندره خو نه اورې د اختر ورځ یو سندره به درته نشر کړو چا په غږ سندره اورې؟ بس زما فرمایش دغه زما ملګری وایي او دا به تاسو ته به زمزمه وکړي. زمزمه ته ووایه په دې د خاطر زموږ داسې سم زمزمه نه دی او زما اواز هم نه دی. دې اواز لږ دره به ښي انشاءالله. نغمه په اواز مې ښه ده نغمه یې په اواز صحیح ده چې دا وایي نغمه صحیح ده ولې چې هغه خو دی. ډېره مننه په لیدو م خوشحاله همچنان ستاسو نه هم ډېره خوشحاله شوم او بیا هم درته وایم چې ښه شو چې تاسو مو ولیدو ډېره خوشحاله شوم او تاسو ته هم خوش آمدید وایم. په خیر خوشحاله اوسئ. راځئ ځو د نغمې په اواز یو ښکلې سندره ګورو. د سندرې نه وروسته بیا هم په اروپا کې او د اختر د ورځې د ځانګړې خپرونه تر پای شي به موږ سره وګورئ. کړم چې ضعیف نه خامخا به مې بخي او چا چې کړم پیدا هغه بادشاه به مې بخي او یو ګناه مې کړی دی خو حال یې چاته نه وایم.
او خدای که مې بخي په دې ګناه به مې بخي. یو ځل بیا ښه راغلاست قدمونو دونکو دوه دوستان نور را سره ملاو شو. راځي د دې دوه دوستانو سره خبرې وړاندې بیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. څنګه جوړې تکړه دي؟ څنګه؟ شکر الحمدلله. تاسو ښه په خیر راغلي ژوندي اوس؟ په دې میله کې څه کوئ دا څه ګرځئ راګرځئ؟ بس کور کې مې زړه تنګ شو ساعت تېري ته راووتو موږ لږ ساعت به تېر کړو لږ دې خوا موسم لږ ښه شوی باران شوی د دې خاطره بار راوتي بس. دا ملګری د خپلوان دی که خپل؟ دا منډیوال ده انډیوال هم ده. ښه رو دا راته ووایه چې ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای؟ زما نوم عبدالمجید د جلال آباد اوسېدونکی یم او د پلار نوم یې عبدالمحمد دی. او تاسو؟ زما نوم سیاد جان د پلار نوم یې صبرو خان د بټي کوټ اوسېدونکی یم. کوټ اوسېدونکی. اروپا کې تاسو دواړه یو ځای راغلي؟ بس یو میاشت مخکې دا راغلی ما خپله کم وخت د یو کلي؟ نه دا خو ګاڼو ده زه بټي کوټ. دا جدا یې. ښه دا راته ووایه چې اروپا درته څنګه ولګېده؟ بس چې رښتیا درته ووایم خپل وطن خپل وطن یو بل وطن بل وطن یوازې دی. خپل وطن ښه دی او نشته د اروپا خوند چې رښتیا خبره یې نشته. دا ګوره ښکلې میله لګېدلې ده ولې نشته؟ دا خلک ښکلې ښکلې جنکۍ ګرځي ښکلی ښکلی خلک د ښکلې ښکلې نظارې دي نو ولې د درته وکړم که نه زړه په دې میلو باندې نه خوښېږي چې خپل وطن یې مور و پلار یې ورونه خورګانې واړه غټ شي نو بس خپل وطن یې لنډه به درته ووایم. تاسو څه؟ ولا وروره موږ بس خپله ګزاره کوو چې افغانستان کې حالات ډېر خراب ده غونډ دماکې دي دلته راغلي بس خپل وخت پاس کوو خپل کاروبار او ژوند هم جوړ دم دلته پوه شوې. څونه موده تاسو؟ ما دا دوه نیم کاله کېږي افغانستان نه راغلی یم. یو بس څه موده مې ننګرهار هغه کې یونان کې ووت اوس دلته راغلی یم. یونان کې حالات څنګه دي؟ د یونان په حالاتو کې راته لږ رڼا وایه. یونان حالات ډېر خراب دي غونډ خلک پکې مړه کېږي روزانه او پکې چې افغانیان او ګرکیان خپل منځ کې سره په چړو ویل کوي ډېر بد حالات دلته او دلته شکر الحمدلله ښه ژوند جوړ ده بس هغه حالات نه ښه ده. خوشحال او دلته بس ښه یو حالات. ته د اختر ورځ د چاته به څه ویل غواړئ؟ بس نور به څه ووایو خپل وطنوالو ته د اختر مبارکي وایو خپل کورنۍ ته مبارکي وایو ټول وطنوالو ته مبارکي وایو بل ښه ژوند غواړو نور به ته چاته؟ زه ټول انډیوالانو د ملګرو د خپلو خپلوانو ته ښه سلامونه غواړم او بعد له سلامه دا د یو ښه ګانه غواړم چې باید ووایي هغه دا راته ووایه چې سندرې زمزمه سره شته؟ زمزمه کولی شي لږ؟ و مرید واکه لندن ته ځم دلته غریبي د بل وطن ته ځم دغه ایجنټان مو په کشتو کې وړي دوی د سمندر په لوړ چپو کې وړي. ډېره مننه وروره ډېره مننه په لیدو مو خوشحاله شوم. تاسو هم تشکر وروره چې موږ سره میلاو شئ. ډېره مننه. تاسو نه هم ډېره مننه چې راغلئ تاسو یې موږ پوښتنه وکړئ موږ حال هم وکتو او ډېره مننه تاسو نه ډېره مننه. لیدونکو راځئ زه یو ښکلې سندره ګورو او د سندرې نه وروستو بیا هم لا دلته په اروپا کې په دشته مې د خپل دیدن باران وکړ د زړه په دشته مې د خپل دیدن باران وکړ رازه 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 په ما احسان وکړ رازه 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 په ما احسان وکړ رازه په ما احسان وکړ د زړه په دشته مې د خپل دیدن باران وکړ د زړه په دشته مې د خپل دیدن باران وکړ رازه 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 په ما احسان وکړ رازه 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 په ما احسان وکړ رازه په ما احسان وکړ. یو ځل بیا ښه راغلاست یو بل دوست ولاړ دی راځي د دوی هم تاثرات لري چې دوی څه احساسات دي. سلام علیکم. سلام علیکم. د هر څه ښه یم انشاءالله خپله څنګه سروجانه جوړه څه خاص دی ځان راته لږ معرفي. ښه بسم
بسم الله الرحمن الرحیم د هر سنه مخکې خپل سلامونه نیکې هیلې د شمشاد تلویزیون رئیس صاحب بالخصوص لیدونکو او اورېدونکو ته خپل سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم الله وکړي چې قبول او منظور وکړي څرنګه چې زه یو تن عبدالبصیر نورت صاحبزاده د ننګرهار ولایت فعلا پر بلجیم کې ته وایه چې څونه موده مو کېږي دلته دلته تقریبا 2 میاشتې کېږي 2 میاشتې د اختر ورځ د چاته به څه وی زموږ د ټلویزیون په وساطت د اختر په ورځ به چاته څه وی د اختر په ورځ هر هغه وطنوال چې زما اواز اوري یا زموږ ګوري تصویر لخانه د خپل اختر مبارکي ټول وطنوالو ته وړاندې کوم الله وکړي چې قبول وکړي دا راته وایه سندرې خو نه اورئ سندرې اورو چا غږ دې خوښ غږ مې د غزاله جاوید خوښېږي غزاله جاوید دې خوښېږي که غږ مې خوښېږي موزیک یې ډېره مننه غزال جاوید په غږ د سندره مننه تاسو له حمد قدرمن لیدونکو یوه ښکلې سندره ګورو د سندرې وروسته بیا هم راسره مل اوسئ سودایي راپسې ګرځه د هجران د تورو شپو په سپین مخ مې نقابونه دی د زلفو د لږو سودایي راپسې ګرځه د هجران د تورو شپو په سپین مخ مې نقابونه دی د زلفو د لږو نشي نشي مال دی زوزګر زلې ونی چې په ځان نه پوهېدې زوزګر زلې ونی چې په ما مینې دی زوزګر زلې ونی چې په ځان نه پوهېدې زوزګر زلې ونی چې په ځان نه پوهېدې زوزګر زلې ونی ټول چم دې راته سترګې په بلې نشم ختې نه ته ماته شي کتې نه زه تا ته ودرېدې د ټول چم دې راته سترګې په بلې نشم ختې نه ته ماته شي کتې نه زه تا ته ودرېدې د چا پیر مې پیرې یو ځل بیا ښه راغله قدرمنونکو یو کس ته دوست ولاړ دی په کالو کې د حتمن پختون د موږ وطندار دی دې سره خبرې کوو سلام علیکم سلام علیکم برادر خوب هستین ساعتان خوب جانتان جور ساعتان خوب به بلژیم خوش آمدین تشکر خوش آمدین تشکر اسم ما محمد نظیر است ما خودم از لوگر هستم تقریبا 3 ماه میشه که به بلژیم آمدیم بله د اختر ورځ د چاته به څه ویل غواړئ روزی را به تمام ملت افغانستان اول به فامیلم تبریک میگم و تمام ملت افغانستان یک عید خوب برشان میخوایم به تمام ملت افغانستان از صمیم قلب بیده برشان تبریک میگم یو ځانګړی د اختر مبارکي هغه دوستانو ته چې هم دا اوس هم زموږ سره د شمشاد ټلویزیون له لارې مل شوي دي نننۍ خپرونه چې د اختر دپاره مو ځانګړې کړې وه په دې هیله مو ستاسو درانه چوپړ ته وړاندې کړه چې ستاسو د خوښۍ او ستاسو د پام وړ به ګرځېدلي تر څو چې بیا زه شیرزاده ساجد ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم تر هغې په لوی او بخونکي خدای سپارم الله مو مل شي